په رسمیت یې نه پیژني خو خپل ورځ پکې لمانځي. د کابل سپېڅلي غېږ کې د پنجاب بیرغ رپول او ورځ یې ولمانځل شوه. پاکستان د طالبانو په موجودیت کې د آرام نفس اخلي او اوس چې هر څه کوي نو زړه اوس تازه د پاکستان سفارت ویلي چې دوی د پاکستان ورځ چې د مارچ 23 نیټه کېږي لمانځلې او د پاکستان بیرغ یې هم رپولی دی. د کمزورۍ وروستی حد ښکاري چې طالبان د کابل پر پاک سیګر یو ناپاک بیرغ رپوي. دا پاکستان له پیدایښته تر اوسه به داسې نه وي شوي چې پاکستانیان دې دومره په جګه غاړه او فاتحانه ډول سره خپل بیرغ ورپوي، غرور دې وکړي او خپله ورځ دې ولمانځي. همداسې وشول. د تور پنجاب سفیر منصور خان نن په پوره افتخار سره په ټویټر لیکلي چې د مارچ 23 د پاکستان ملي ورځ مو په کابل کې ولمانځله. په دې انځورونو کې داسې ښکاري چې په افغاني نظامي دریشیو کې څو کسان د منصور خان احترام او چاپلوسي تاریخ به هر څه ولیکي چې د طالبانو واکمني کې ان افغانان دومره ذلیل شول چې یو پنجابي سلامي وکړه او د پاکستان بیرغ یې د کابل پر سپېڅلي سینه راپانده کړ. آیا دا د طالب د زوال او پایمال نښې نه دي؟ آیا طالب به پنجاب رښتیا هم د خپلواکۍ ټکټ نه دی اخیستی؟ داسې برېښي چې د هیڅ طالب مشر مخالفت به څرګند نه شي. په دې کار هیڅ واقعي افغان خوښ نه دی او نن به د خجالت احساس تر سترګو کوي. طالبانو پر خپل ځان شاهدي ورکړه چې خپلواک نه دي، د خپل وطن واک نه لري او د پنجاب د بیرغ رپولو مخه نشي نیولی. دوی چې وایي موږ ټوله نړۍ په ګونډو کړه نو بیا ولې یوازې یو هیواد ته په ګونډو دي؟ کابل نن پر خپل واکمن د شرم احساس وکړ او ټیټ یې وکتل. کابل د پنجاب له بیرغ څخه نفرت لري. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.